بسم الله الرحمن الرحیم. تقریبا یوه اونۍ وړاندې په تاجکستان سره په سرحد کې په چینایي انجینرانو باندې برید وسو. له هغې نه یوه اونۍ نه وه تېره سوې چې اسلامي امارت په بدخشان کې یو مشکوک کس ونیو او ویې ویل چې د همغه برید طرح مونږ نیولی ده. هغه برید د افغانستان له مرزونو بهر طرحه سوی، یعنې اشاره یې پاکستان ته وه. له دې سره همزمان پاکستان اعلان وکړ چې دوی د داعش د خراسان ډلې ویان نیولی ده. تقریبا څلېرې ساعته نه و تېر سوي چې د روسي استخباراتو اعلان وکړ چې د روسیې په کرکوس ښار کې چې 2 کاله وړاندې کومه چاودنه سوې وه، هغو داعشیانو په افغانستان او ترکیې کې زده کړې کړې وې. تقریبا 10 ساعته وروسته امریکا په سوریه کې د داعش 80 مرکزونه بمبار کړل. یعنې اوس مونږ ویلی سو چې داعش یوازې یو وسلواله ډله نه ده، یوه وسیله ده. داعش یوازې یو فکر نه ده، داعش یوازې یو پوځي جوړښت نه ده، بلکې یو څو اړخیزه پروژه ده چې لوی قدرتونه یې د خپلو منافعو لپاره رابدلوي. ولې؟ ځکه چې داعش 3 لویې ګټې لري. لومړی، داعش نړیواله فضا ناامنه ښیي. کله چې نړیواله فضا ناامنه وي نو پوځي حضور مشروعیت پیدا کوي. په دې اساس امریکا په سوریې کې برید وکړ، ځکه چې په منځني ختیځ کې خپل حضور ته مشروعیت ورکړي، او له دې وروسته به تقریبا په آینده کې به دوی په سوریې کې نور پوځي تجهیزات هم راوړي او هلته به پوځي اډې نور هم زیاتې کړي. د دغه مشروعیت لپاره د امریکا لپاره داعش مهم ده. د دې مشروعیت ترڅنګ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو لپاره زمینه مساعدوي. دا چې روسان وایي چې په افغانستان او ترکیې کې زده کړې کړې وې، دا په دې معنی چې په اوس وخت کې روسان د ترکیې او د افغانستان د استخباراتو ته ډیر ضرورت لري، ځکه چې افغانستان د دوی لپاره ډیر مهم ده. دلته د غربیانو تحرکات ساتي او د دې استخباراتي معلومات د دوی لپاره خورا مهم دي. دوهم بحث دا ده چې د داعش په واسطه د سیمه د هیوادونو ترمنځ ناامني یا بې باوري رامنځته کوي. تاسې وګورئ کله چې دا برید کیږي نو چینایان ویریږي، تاجکستان ډار پیدا کوي چې د افغانستان جغرافیه د موږ په ضد کاریږي، اسلامي امارت وایي چې داعش پاکستان سپورټ کوي، ایران ویره پیدا کوي. نو په دې اساس د سیمې هیوادونه نشي کوي چې یو واحد دریځ رامنځته کړي. دوی بیل لوري لري او واحد دریځ نشي رامنځته کولی، چې دا د لوی قدرتونو لپاره په ګټه ده. مثلا د روسیې دا په ګټه ده چې منځني اسیا د دوی لپاره محتاج واوسیږي او ورته وایي چې د افغانستان خاورې نه داعش راځي، تاسې ځپي، مونږ یو چې تاسې ساتو. همدارنګه د امریکا لپاره ډیره مهمه ده تر څو منطقه یو واحد روایت رامنځته نه کړي، یو واحد دریځ رامنځته نه کړي او په دې ویشلي حالت کې دوی خپل منافع پر هغوی باندې تامین کړي. دریم بحث دا ده کله چې داعشي جګړه ګرمه ساتي او همدارنګه نوي کسان جذبوي. کله چې جګړه ګرمه ساتل کیږي لوی قدرتونه پوځي یا دوی نظامی بودیجه د ځان لپاره زیاتوي. کله چې جګړه وي ملتونه نشي کولی چې له چارواکو نه حساب واخلي. کله چې جګړه وي لوی قدرتونه د خپل وسایل په قیمته بیه باندې پلوري، یعنې په خلکو باندې په قیمت بیه باندې خرڅوي. نو دغه منافع دي چې لوی قدرتونه داعش د وسیلې په توګه باندې کاروي او اوس د منطقي وضعیت ډیر مغلق ده. مننه.